پر اوکراین د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته افغانستان مثبته رایه ورکوي. دا چې ولې په ویډیو کې وګورئ. په سلامونه مو هرکلی کوم. فایق پر اوکراین د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې په خپله بېطرفۍ ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سرپرست استازي نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته ویلي چې پر اوکراین د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. ښاغلی فایق تېره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړې، خو ډېر جزئیات یې ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسما د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژر له دې هیواده د روسیې عسکرو د وژنو غوښتنه کوي او د روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خپلو له لارې د خبرو د لارې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت مشر ذبیح الله مجاهد د نصیر احمد فایق دریځ د یو شخصي نظر بولي، وایي چې افغانستان استازولي نشي کولی. مجاهد زیاتوي هغه د افغانستان استازولي نشي کولی، هغه د یو شخص په توګه غږېدلی او خپل نظر یې ورکړی دی. افغانستان له دې وړاندې هم د لومړۍ او دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په خپل بېطرفه سیاست د کوم قطب ملاتړ نه و کړی. په اوسني وخت کې د اړیکو تړون موضوعات پکې له هر څه وړاندې مطرح دي. بېطرفه سیاست ګټور دی او که نه؟